سلیمان علیہ السلام تقریر کولو نو اسرائیل علیہ السلام د مجلس تراغ چراغ نو یو بوډا پکې ناستو هغه بوډا ته داسې نیغ قتل نو بوډا تپوس وکړو سلیمان علیہ السلام نه چې دا څوک دی ما ته خو ډېر وران ګور وی دا د اسرائیل علیہ السلام دی د مرګ ملائکه ده وی چې دا دې ما ته داسې وران ګوري والله وجني سلیمان علیہ السلام ته وی چې خدای ته وګوره ما دې وطن نه لري اوس په شام کې دا واقع ده سلیمان علیہ السلام باد ته حکم وکړو او هغه بوډا اوچت کو د شام نه هندوستان ته راوړ دې ځمکې ته راوړ اسرائیل علیہ السلام نه تپوس کوي چې دې بوډا ته دې ولې داسې کته وی چې ما د وجه د ډېر تعجب نه ورته کته وی چې څه وی ما ته حکم د الله شوی چې دې بوډا نه روح واخله په هندوستان کې او بوډا ناسته په شام کې او کل بل 15 منټ اوس پاتې دي د الله دغه حکم برابرولو 15 منټ نو د تعجب نه مې ورته کته چې یا الله دا بوډا خو ناس دلته دی تا حکم په هندوستان کې کړی دی اوس دې 15 منټو کې بدال ترسه څنګه وای سلیمانا خدای رښتیا ویلي چې وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ایس نفس ته دا قدرت نشته چې زه به سبا څه کار کوم او نه په دې قادر دی چې زما مرګ به په کوم ځمکه باندې زه به کوم ځای کې مړ دا خبره رښتیا ده نو اسرائیل علیہ السلام ورپسې والوتو او د هندوستان په ځمکه دا بوډا نه روح قبض تا ته دام پته نشته چې ما نه به روح کوم ځای وځي یا د شپې سملې ما سره به سهار څه کېږي دا قدرت هم هېڅ انسان ته نشته تاسو خیال راغی هېڅ انسان نو عرض به دا و عزیزانو چې غرور دا صرف د خدای خاصه ده الکبریاء ردائی کبریایت چې دی الله وی دا زما صادر دی بل څوک دی چې هغه به غرور کوي او به وایي چې ځان څه شی نه ته هېڅ شی بنګړي والا ښځه ناسته وه بنګړي مخې ته ایښي نو یو پولیس والا سپی راغی لته یې ورکړه ویل بوډۍ دی که څه دي ویل که یو لته دې بله ورکړه نو هېڅ هم نشته ته خو د بنګړو بار نو دې وجه نه عزیزانو څومره قومونه چې الله په خپل قهر او په غضب تباه کړي دي اوس پاکستان دی خدای رانیولی او داسې رانیولی دی که ترو آوټ ټول ملک خدای ته متوجه نه شو او خدای ته سرنګون نه شو تاسو به د ځان تماشې وکړئ ان قریب 16% بجلی نور ګرانوي سوی ګیس اوړو بورۍ 100 روپۍ ګرانه شوه پرون ظالمانو خپل خوراک نام نه 1100 روپو ته چینی بوره ورسېده ورپسې روان دی د غوړو ټیمم نو انشاءالله العزیز که خدای ته منظوره وه او بېنظیره خدای جوړه لرله او یو میاشت دوه نوره پاتې شوم نو که خدای ته منظور یې سړه روټۍ به هم نشي پیدا کولی او نه بیا خوړی او دا د سوټمارې زامن چې دي که نه دا په بګار مست دا خو به وګورئ په سرکونو به پراته او لتې به ټکئ په سرکونو به پراته ځکه چې دا د سړي زامن کېږي نه او بله ورځ مې کته چېرته د قصابانو الیکشن قصابانو صدر جوړي نو صاحب اوس په ډاټسنو کې خلک ناست زنده‌باد او مرده‌باد یو پکې بوډا آواز وکړو وی زمونږ نشان شمه ده ګورئ چیرې نه کړي قصابانو نو ما خلک را سره ناست مال دي ته وګوره زه چې څه ویم دروغ نه وی چې دې غریبانو ته الله د ګډا موقع نه ده راوستې دا لنډه غوندې موقع د ګډا ورته راوسته اوس ګورې نه چې په ډېټسن کې ناست او د قصابانو صدر خو کورم د میربین جومات شه بیړم غر کشه نو د قصابانو صدر که جوړ شي نو غوښه به ګینې ارزانه کي لکه تاسو وایي که نه ما ته داسې ګورئ لکه د مړزانو غوندې د قصابانو صدر که جوړ شو نو غوښه به ارزانه شي خو دې قوم هغې ته هم ګډېده او دا چې کم خدای زما دې په توبو د صدر په موجودګۍ کې چې بازار ته مجسټریټ راشي قصابان ما پسې رامنډي کی چرګانو والا ما پسې رامنډي کی سبزیانو والا ما پسې رامنډي کی چاله مجسټریټ راغی او پولیس ته خدای د پاره مولانا صاحب خلاصوم صدر وی او ما پسې رامنډي وي
خو زه هغه پلارم چې نوی جوړ کړی دی هغه پسې ځئ که نه ته داسې قوم دی او داسې بدبخت خلک بله ورځ دلته زمونږ د تاڼې والا څوک نیولی وس ما پسې راغی دې رور مې نیولی دی او بلکل بې ګناه نیولی دی بس ټیک مې ورته هغه سړی وښودو چې چاته دی ګډېده مال نیغ ورشه او د قومي اسمبلۍ ممبر دی او نیغ ورشه او هغه ته وایه چې پولیس مې ویل جي هغه له څوک تلی شي مال هغه له خو د ښځه هم ګډېده لوڼه دې هم ونه ګډېدې ځه نو خدای ته وګورئ چې څومره جامې دي نو دومره ګډېږئ چې څومره سر دی نو دومره خبرې کوئ خدای ته وګورئ د خدای لوی ورځې ته وګورئ خدای ته رجوع شئ خدای ته سجدې ولګوئ خدای نه معافیانې وغواړئ دا چې څوک نه ګډېږي د ګډېدو موقع ورته په لاس نه راغلي او چې موقع ورته په لاس راشي بیا یې تماشې کوه خدای ته وګورئ خدای ته تباه به شئ خدای په راستۍ چې دې وخت کې که ملا دې هم داسې خبره نه کوي چې دا قوم چېرته د سکون ساه والي او خدای ترې راضي که پیر دې هم دغسې دی که میا دې دغسې دی ته پوه شوې دا دمګري نه دي دمګري دا تاسو چې ورپسې منډې وهئ زما دا ګوډې خوږي په 200 دمګرو مې دم کړي نو هغه یو ته مې وایي چې خوله کې دې دانه وخېږه نو دا خو یو هم جوړې نه کړې ښځې به راخلاصي صاحبه زمبی زمبی به کېږي دلته دمګری دی وایي چې د 7 مرضو دم اچوي د 7 مرضو دمګری چې راته وښودو د هغه په خپله په دې سنبی کې ساه دمګرو ته دمګری جناب محمد رسول الله و تا خیال راغی ابو بکر صدیق مارو خوړو په غار ثور کې مارو خوړو په پتونې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پروتو خوځېدو نه چې د پیغمبر خوب خراب سترګو نه یوخې چې را پرېوتې نو د پیغمبر په مخ پرېوتې ولې ابو بکر جاړې وي جي مار خوړلی م او ډېر ساعت خوځېدم نه چې ستا خوب خراب دل دې خوا که دا خپه دي چې خپه یې دې خوا که یو ځل الحمد وویله او پې چوپې که ابو بکر وی والله که دا مې محسوس کول چې چېرته ازغی مې خپه کېدلی ادمګري نور یو حافظو خیر یې غوښتو بادشاه په لاره روانو لاس نه یې ونیو چې حافظ صاحب ته څه کار کوې ویل جي قرآن مې یاد کړی دی او بس خیر غواړم قرآن دې یاد کړی او خیر غواړي ونیسئ یو اولاد کې واچو پي جي صاحب یې ونیو په جیل کې ویل خدای راستي که دې پرېږدم چې ته ما وجلی قرآن غوندې خزانه ستا سینه کې پرته ده او ته خیر غواړي د شپې بادشاه ورته راغی حوالات ته یو کاڼی وله ورکو چې کاڼی وله ورکو نو ورته ویله پي جي صاحب دا وګوره څه شی دی وایي جي کاڼی دی سترګې خو ړندې وي دغه حافظ وایي جي کاڼی ښکاري وایي دا کاڼی به سهار له سر زر کې او کني سبا به دې پانسي کوم حافظ په وینو جاړي چې اوس کاڼی څوک سر زر کولی سوچ ولا زړه کې ورغلی دی چې تا سره خو نور څه نشته کیمیا در سره نشته خو دا قرآن دی یاد دی دا ووایه او پې چوفي که چې هر څه ترې جوړېدل بس ماسخوتنه پي جي صاحب چې دی په الحمدو شروع کړه او چې سهار بانګونه وي من الجنت والناس ته ورسېدو او په کاڼي چوف سهار والا چې بادشاه راغی چې ګوري کاڼی د سرو زرو دی اوس حافظ ته خو پته نشته غړون دی ویله پي جي صاحب څه دې پې وکړه د شپې په دې کاڼي بادشاه سلامت ټوله شپه مې قرآن ختم کړی دی او پې چوف کړی مې دی خبر ته نه ویل دا کاڼی واخله 3 سیره کاڼی دی دا سره زر شوي دي قرآن غوندې خزانه چې د چا سینه کې پرته یا خیر نه غواړي پتا قرآن باندې دی عمل نه و ځکه د خیر غوښتو او په دې شپه کې د عمل راغی پوه شوې چې د قرآن نه بغیر مې بل څوک خلاصولی نه شي نو چې په دې چوف کو کاڼی سره در څوکه نه شي نو چې دې زړه کې دی قرآن نه بغیر بل سره نشي الله نه بغیر بل سره نشي رسول نه بغیر بل سره نشي والله چې په کاڼي چوف کې سره زر کېږي که داسې نه ده په کاڼي تاسو خیال ده یو ښځه ده بې نظیره څوک ده حکومت څوک دی چې په ما به وړه او غوړي ګران کړي څوک خو چې چا کړي دي خو تایر کړی دی که نه چا کړي دي یو ښځه ده خاوند یې مړ دی او 3 لوڼه یې علما لیکي لاړې ویل مورې څه ویل بچیه څه مې د خوراک راوړه در چې کور ته ننوتې ده چې پنډوکې پرانیستی دی پنډوکې سره زما په خبره پوهېږي
ته چې د نیکانو هم نشینی اختیار کې او نیکانو ته نږدې شي والله خاورې به سره درکړي. دا څه قوم دی یا دا څه خلک دي؟ سهار راسې ما خلکو غوږونه وخوړ وی د بېنظیرې خاوندو تښتېدو زرداري کوم خوا وتښتېدو وی دوبۍ ته وتښتېدو. نو یو خندا او ډرامې ورپسې دا وي چې برېتې کلې کړې، بل ډرامه ورپسې نن په ټول ملک کې دا ده. اوس سبا به ګوري چې عقل کم خوازي او د خدای کول کم خوازي. په دې کائنات کې الله هغه کارونه کوي چې هغه ستا په عقل کې نه راځي، ستا په فهم او ستا په تصور کې نه راځي. ته ځان ته څه وایه ما د ګډې زویه ته څه شی ته څه یې؟ که دی خو خدای دی که نه که بل څوک شته ته څه شی؟ دې وجې نه ځان ته سوچ کوه. یوسف علیه السلام چې څه وخت کې د مصر وزیر اعظم شو دې ته اوس ګوره چې یا هغه زمانه وه چې دی روڼو په کوهي کې غورځولی او بیا قافلې والا راوویستو او بیا په مصر بازار کې خرڅولو، یا هغه زمانه وه. اوس زلیخې په خوب کې د یوسف علیه السلام تصویر لیدلی نو خپل خاوند وزیر اعظم ته وی چې یو غلام خرڅېږي په منډۍ کې ورشه او دا واله. رحمان بابا وی زلیخې یوسف لیدلی و په خوب کې، ما په ویښه دی لیدلی په خواب نه دی. نو یا هغه زمانه وه چې دی خرڅېدو او بیا زلیخې مینه یې پې پیدا کړه. نو قرآن څه وایي اوس؟ قرآن کریم فرمایي چې قد شغفها حبا، قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. یا هغه زمانه وه. یا بیا هغه زمانه شوه چې یوسف علیه السلام د مصر وزیر اعظم کړو. چې وزیر اعظم شو نو د دوه کسه ساتلي دی به چې په دوره روانو نو یو کس به یو سایډ ته روانو او بل به بل سایډ ته روانو. نو یو به آواز وکړو چې لمن الملک اليوم، د قیامت ورځې ته اشاره. په هغه ورځ به دا د دنیا بادشاهان سرنګون ولاړي او آواز به وشي چې لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاه څوک دی؟ دا ټول به سرونه ټیټ کړي. ملائک به وایي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاه هغه یو ذات دی چې نن داسې په قهر دی چې نه وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر. د قیامت په ورځ الله پاک داسې په غصه وي چې نه به وړاندې چېرته داسې په غصه شوی او نه به بیا داسې په غصه. دویم طرف ته سړي به آواز وکړو چې مغرور مشو، مغرور مشو، شاهان شاهان دیگر است، غاویره کېږه ما د بادشاهانو بل بادشاه دی، بادشاهانو بادشاه بل دی، غاویره کېږه ما ته بادشاه نه یې. تاسې عارضي طور باندې قدرت د امتحان دپاره څو ورځې مشر کړی، بادشاهانو بل بادشاه. نو عزیزانو مونږ هېڅ شی نه او نه په دې کائنات کې داسې شی شته چې مونږ به پې غرور کوو. نو د نوح علیه السلام قوم ته غرور په دې چې دا دې څه وایي طوفان به راځي او تاسو به غرق کېږئ او زه به په کښتۍ کې یم. دا څه وایي؟ نوح علیه السلام به وایي چې یا الله دا دې څه وایي؟ الله ورته وفرمایل چې نوح دوی ته ووایه چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. لغوندې وخاندئ، لغوندې، او بیا به ټول عمر له جاړئ، ټول عمر به جاړئ. بیا همغه چلو یو دوه څلور ورځې خندا یې وه او چې طوفان راغی او دوی یې اوچت کړه نو الله دې امان راکړي ټول عمر له بیا جړل لاړه تباه. نو عزیزانو عرض مې داو چې بیګانه بله شپه د شپې په 2 بجې ګلی شوه او داسې ګلی شوه چې یو ټنګار او یو ټکار د چرګې د هګۍ عمره یو دانه را پرېوته ده. اوس دغه ګلی که خدای د ټیپر د دانې عمره کړی وی تاسو څه کولی شو؟ چا خلاصولی شوی؟ دا یې درته وښوده چې که زه دومره دومره ګلی د اسمان نه راورولی شم نو دومره دومره یم کولی شم. که زه دومره غوندې څاڅکې د اسمان نه را نازلولی شم نو د نوح علیه السلام په قوم مې چې کوم باران نازل کړی و هغه یو څاڅکی به د کوهي تور غر عمره را پرېوت. ته څه کولی شو؟ نو عزیزانو هېڅ نشته. په دې علمای متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هېڅ شي په وجود باندې قایله نه ده. د هغوی مذهب دا دی چې لا موجوده، لا موجوده، هېڅ شی موجود نشته.
نو دا فستوایه وغیره ورپسې تللی دي باسې کړی چې دا کائنات دا ځمکې اسمانونه بني آدم مختلف انواع په دنیا کې چې دي دا هیڅ نشته ونشته هیڅ نشته چې ډېرې تنګړې دي ورته ویلي چې خبره واورئ کم شی به چې سبا نشت کېږي کم شی به چې سبا عدمي کېږي عدمي پېژنئ ماما کم شی به چې سبا نه وي کم شی به چې سبا عدم کېږي نو د هغې نن تصور د عدم جایز دی که ته ووایې چې نن نشته نو دا جایز دي ځکه چې سبا به نه وي وی نو دا چا ویلي وی دا خدای ویلي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ارسج پدی روئے زمین باندې تگوری پدی کائنات کی تگوری دا ټول بفناش ارس بختم و یو د اسرافیل د شپېلې په आवाज باندې با ارس باقی بد صحیح ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صرف ستاد پروردگار ذات به باقی صرف نو عزیزانو د هر څه به ختم کم ځای کې چې تنن خوشحالي ګورې په هغه ځای کې سبا تا ویرونه نه دي کتلي ها جي کتلي هم دي که نه کم ځای چې نن ډولکي غږېږي او ښځې او نر ګډېږي هغه ځای کې سبا ویرونه کېږي مخونه وهي چې های های دا څه وشو د سکندونو خبره او دا شی قدرت بادشاهانو سره کړی دی غریب څه بادشاهانو سره اورنګزیب بادشاه و ډېر لوی او ډېر عظیم نن نه درې نیم سوه کاله مخکې د هغه تخت که وګورئ په دهلي کې د هغه کور که وګورئ د هغه جای حکومت که وګورئ عقل به مخوځي زه وله په سن 86 کې تللی رحمان بابا یې راوغوښتو چې ته کله کله ما ته راځه او ما ته شعرونه وایه ده ورته وی چې زه او تا ته اورنگزیب کا آرائش د تخت و تاج کا اورنگزیب کا آرائش د تخت و تاج کا خو مر گئے بئی دا تخت تخت و تاراج کا دا تخت او دا حکومت به یو ورځې نه او ما ته ته وایې چې زما دربار ته راځه نو ورته وی اورنگزیب که د دلی په تخت نازیږي اورنگزیب که د دلی په تخت نازیږي ما رحمان ته د بادر کلی دلی دی زما د خټو کور چې دی که نه نو تا د دلی د تخت نه ما ته هغه د خټو کور ښه دی بیا ورته یو قصیده وایي چې ای عاقله غوږ ونیسه ما ته مرګې نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته لږ خو مې پرېږده وخت نشته قرآن کې راځي که نه اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وخت پوره شو یو سکند نه مخکې کېږي او نه رسته یو سکند او دا 24 घंटे تاسو ګورئ بېله خبره ده چې سر کې بوستي عقل در کې نشته نو محسوس کوئ یې نه کینی دا 24 घंटे تاسو ګورئ چې دا مناظر ستاسو په مخ کې کېږي